السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. په نن ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې د سویس یا سویزرلند هیواد بشردوستانه ویزاو ته څنګه نوملیکنه کیږي، کوم اسناد ورته پکار کیږي، څوک ورته په شرایطو برابر دي، د اسناد کوم ځای ته لیږل کیږي او د دې پروسه ټوله څه ده، ټول تر پایه درته تشریح کوم. زموږ سره پاتې شئ. زه امیر شاه یم. زموږ د شارټک په نوم چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی، لومړی ځل مو وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د غړنجۍ کېکاږئ، آل باندې کلیک وکړئ که غواړئ چې زموږ آینده همداسې ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ. نو راځو اصلي موضوع ته چې دغه خبر هم د UNHCR د UN د مهاجرینو ریاست نشر کړی ده چې سویزرلند افغانانو لپاره اوس هم ویزاوې ورکوي، خو یو څه محدودیتونه لري. کوم محدودیتونه لري؟ لکه دلته خپله د سویس هیواد رسمي سایټ کې چې دوی کوم لیکلي دي، دلته بعضې شرایط یې لیکلي چې په دغو شرایطو که تاسو برابر یاستئ تاسو ته ویزا درکوو. پاتې د نویو ملګرو چې بعضې ملګرو ماته ویلي وو چې دا اوس کار نه کوي، لکه بعضې پروسس چې ما مخکې نشر کړي دي، بعضې ویډیوګانې هغه وي چې دا کار نه کوي. نو د دغو په اړه زه غواړم چې تاسو ته یو مکمله تفصیلي بله ویډیو جوړه کړم چې کوم پروګرامونه زموږ کار کوي، په کومو کې کوم تغیرات راغلي دي، لکه د البانیا د ویزا په اړه، د بشردوستانه ویزاو په اړه دي او د فورمونو په اړه په کومو کې کوم تغیرات راغلي دي. د دې په اړه زه غواړم یو تفصیلي ویډیو بله تاسو ته نشر کړم. نو بیرته راځو اصلي موضوع ته چې د سویزرلند هیواد دغو ویزاو ته څنګه نوملیکنه کیږي. که دلته لاندې راشو، د افغانستان په اړه دوی کوم خبر چې نشر کړی ده خپل رسمي سایټ کې، په دې باندې چې کلیک وکړو دغه ټول د افغانستان په اړه دلته رسمي معلومات. که چېرته تاسو ته دغه سایټ په جرمني باندې خلاصیږي، دلته د ګوګل له لارې کولی شئ تاسو انګلیسي ته واړوئ، او که دا آپشنز تاسو ګوګل بروزر نه لري نو دلته هم تاسو کولی شئ انګلیش باندې کلیک وکړئ. په انګلیش مې چې کلیک وکړو دلته د افغانستان په اړه د ټول مختصر معلومات نشر کړي. د دې لینک زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن بخش کې اچوم، لکه څنګه چې لیکل شوي 300 تر اوسه پورې سویس یا سویزرلند هیواد 380 مهاجر قبول کړي دي چې هغه اوس په سویزرلند هیواد کې دي. نو اوس هم کولی شئ تاسو ورته نوملیکنه وکړئ که په شرایطو برابر. کوم شرایط زه تاسو ته تشریح کوم. دلته که موږ د بشردوستانه هومانیټریم ویزا باندې کلیک وکړو، دلته موږ را رسوي. دلته مثلا څوک کولی شي ورته نوملیکنه وکړي؟ هغه څوک کولی شي چې ورته نوملیکنه وکړي چې په خپل هیواد کې په افغانستان کې، یعنی تاسو له ډېر غټ خطر سره مخامخ یاستئ. تاسو باید یو غټ دلیل ورته وړاندې کړئ چې موږ له خطر سره مخامخ یو، او دوم تاسو باید لینک ولرئ په سویزرلند هیواد کې. یو دانه ضمانتي یا یو دانه ستاسو سپانسر په سویزرلند هیواد کې ضروري ده، حتمي ده. او دریم باید تاسو له افغانستان څخه وتلي یاستئ، یعنی که په افغانستان کې دننه یاستئ تاسو نشئ کولی چې دې ته نوملیکنه وکړئ. تاسو باید په کومو هیوادونو کې، لکه دلته چې موږ خلاص کړو دا لینک، یعنی په کومو هیوادونو کې ورته نوملیکنه کیږي، لکه اسلام آباد، نیو دلی، تهران، استانبول، دوحه، یعنی پاکستان، هندوستان، ایران، ترکیه او قطر. په دغو هیوادونو کې د دوی کونسلګریانو ته تاسو خپل اسناد ورلیږئ. اسناد کوم اسناد لیږل کیږي هغه زه تاسو ته تشریح کړم. که بیرته مخکیني سایټ ته راشو نو دلته یو څه واضح لیکل شوي دي چې د دې پروسه څنګه ده، څنګه ورته نوملیکنه کیږي که تاسو په دې شرایطو برابر یاستئ. نو لومړی تاسو په همغه هیوادونو کې چې ما ذکر کړل او شرایطو برابر یې او غواړئ چې دوی ته نوملیکنه وکړئ، تاسو باید په همغه هیوادونو کې د سویس یا سویزرلند هیواد کونسلګري یا کې تاسو د لیدنې وخت ونیسئ. هغه وخت تاسو څنګه نیسئ؟ هم کولی شئ چې تاسو ورشئ مخامخ سره وګورئ، تاسو وخت ونیسئ، او هم کولی شئ د ایمیل له لارې تاسو وخت ونیسئ. هغه ایمیلونه په کوم ځای کې پیدا کیږي؟ که چېرته تاسو دلته لاندې راشئ، دغه یو مکمل لیست ده چې زه خلاص کړم درته. د دې لینک هم زه تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن بخش کې اچوم، او هم کولی شئ دې سایټ نه په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته یو مکمل PDF فایل خلاصیږي، لکه دغه چې تقریبا 395 صفحې ده. د سویزرلند هیواد د ټولو امبیسیانو معلومات په دې کې شته. نو که تاسو غواړئ چې هر یو پیدا کړئ، نو لنډ زه تاسو ته وایم چې په دې کې که تاسو بروزر کې خلاص کړئ کنټرول F ووهئ، کنټرول F شارټکټ چې دلته تاسو ته یو سرچ بار خلاصیږي. په دې کې مثلا تاسو اسلام آباد نوشته کړئ، اسلام آباد سیده ګورئ دغه موږ ته خلاصه شوه. په دویمه ورقه کې ده د اسلام آباد معلومات چې ده ایمیل ده. په دې ایمیل ته تاسو خپل اسناد ولېږئ، دا یو ویبسایټ ده، دا شمارې دي او ادرس یې ده. بیا که تاسو غواړئ چې په تهران کې یا ایران کې مثلا تهران نوشته کړئ، د تهران امبیسي معلومات موږ ته ټول خلاصیږي، لکه دلته پوسټ آفیس نمبر دی او پاتې د نوي چې تاسو کولی شئ خپل اسناد د پوسټ آفیس له لارې مو ورولېږئ. سمه ده، که په شرایطو برابر یاستئ یو پاکټ جوړ کړئ د پوسټ له لارې، تاسو کولی شئ دغو امبیسیانو ته په دغو
ادرسونه ورولېږئ. لکه اسلام آباد چې و هغه پوسټ افیس نمبر نه لري، مجبور تاسو په ایمیل ورولېږئ. که بیرته راشو اسلام آباد ته ګورئ دلته پوسټ افیس نمبر نه لري، اما اسلام آباد لرل او کولی شئ همداسې د قطر دوحه DOHA دوحه نوشته کوي. دلته ګورئ د قطر په دوحه کې د سویس امباسي معلومات خلاصول. سمه ده، د ایمیل ده او دغه پوسټ افیس د نمبرونه دي. د دې لینک هم زه تاسو ته ډسکرپشن باکس کې اچوم، تاسو کولی شئ چې دا هم پیدا کړئ. بیرته راځو چې دې نه وروسته کله چې تاسو خپل د لیدنې وخت وټاکو، دې نه وروسته بیا دویم سټپ کې تاسو کوم اسناد در سره وړئ. کله چې تاسو وخت وټاکل شو او تاسو غواړئ چې ورسئ دوی سره لیدنه وکړئ، تاسو باید کوم اسناد ځان سره ولرئ. لومړی هغه اپوینټمنټ وخت چې تاسو ټاکل شوی ده هماغه باید تاسو ځان سره پرنټ کړئ. دویم چې دا یو فرمه باید تاسو ډکه کړئ. سمه ده، اکثره چې تاسو د لیدنې وخت ټاکئ د خپل فرمه درته رالیږي، خو دا فرمه دلته پیدا کیږي په دې سایټ کې. دویم تاسو باید دغه فرمه ځان سره ډکه کړئ. دا فرمه په کوم ځای کې پیدا کیږي لاندې زه تاسو درښایم، بیا لینک زه تاسو ته په ډسکرپشن باکس کې اچوم. نو دویم چې دغه فرمه باید تاسو ځان سره ولرئ. دریم تاسو خپل پاسپورت یا آی ډي کارت ځان سره ولرئ. څلورم چې دا په هغه هیواد کې چې تاسو وئ د هغه ټریول ډاکومنټ باید ځان سره ولرئ. او پنځم چې دا تر ټولو ضروري یو دلیل باید تاسو نوشته کړئ ځان سره چې تاسو ولې د ویزا ته اپلای کوئ، ولې ورته نوملیکنه کوئ. داسې یو قوي دلیل باید وشي چې تاسو دوی ته قناعت ورکړی شئ چې تاسو ژوند په خطر کې ده، ولې په خطر کې ده. هغه په اسناد ورته باید ثابته کړئ، یعنی اسناد هم ورسره کړئ چې تاسو ژوند ولې په خطر کې ده او ولې غواړئ دې ته نوملیکنه وکړئ. او وروسته له دې هغه فرمه چې ما ذکر کړه، فرمه تاسو کولی شئ له دې ځای نه واخلئ، دې باندې چې کلیک وکړئ دا سایټ خلاصېږي. په دې سایټ کې ګورئ دلته بیا ډي باندې کلیک کوو. ډي باندې چې کلیک وکړل په څو ژبو باندې دا فرمه موږ ته خلاصېږي. موږ انګلیش او جرمن انتخابوو. دا مو چې انتخاب کو بیرته دې باندې کلیک کوو. دغه فرمه باید تاسو ځان سره ډکه کړئ او د لیدنې په وخت کې دا باید تاسو ځان سره ولرئ. دا ډېره اسانه ده، ټوله نه تشریح کوم، زموږ ویډیو ډېرېږي. مثلا دلته تخلص لیکئ، دلته خپل نوم لیکئ، زیږېدنې نیټه لیکئ او د زیږېدنې ځای لیکئ، د زیږېدنې هیواد لیکئ، بیا اوس په کوم ځای کې اوسېږئ، تاسو اصلي د کوم ځای یاستئ، جنسیت مو انتخابوئ او د هغه نه وروسته واده م کړی ده که نه ده کړی. یعنې اسانه ده، مشکل نه لري. تر دې د لاندې زه تاسو ته وایم مهمه نکته چې هغه کس په سویزرلنډ هیواد کې چې تاسو ضمانتي ده ضمانت کوي، د هغه معلومات هم دلته په کار کیږي. باید د هغه معلومات هم تاسو ځان سره ولرئ او په دې فرمه کې ورسوئ او لاندې امضا پرې وکړئ. بیرته راځو چې دغه ټول اسناد تاسو ځان سره ولرئ. کوم وخت چې تاسو ته ټاکل شوی ده په هماغه امباسي کې هلته چې ورغلئ دا اسناد باید ځان سره ولرئ. دې نه وروسته دوی تاسو ته راهنمایي کوي او دا تر اوسه پورې انشاءالله کار کوي. که چېرته تاسو په شرایطو برابر یاستئ ډېر چانس لري، امکان لري چې تاسو ته د سویزرلنډ هیواد ویزا درکړي. بیا هم که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې زموږ سره شریکولی شئ. موږ ټول کوشش کوو چې تاسو سره همکاري وکړو. مننه او ښه وخت ولرئ.